السلام علیکم ګران دوستان، هیله لرم جوړ او روغ او په خیر به یاست. نن به یو داسې طریقه در وښیم په واتساپ کې ویډیو هم کښینی ده. نو یو داسې طریقه به در وښیم کیدای شي تاسو تر اوسه نه وي درته معلوم او پیدا هم نه وي ځینې. هغه ډېر اسان طریقه ده او ډېر معلومداره طریقه ده، خو ډېره مهمه هم ده. نو د دې لپاره چې ویډیو وګورو، تر دې له مخه زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ ترڅو نور دوستان هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځم د ویډیو په طرف. تاسو ګورئ خپلې ګوشي کې که تاسو غواړئ چې یو هره برنامه یې که فیسبوک یې که یوټیوب یې که ګوګل یې که کروم یې که هره برنامه یې تاسو غواړئ په خپل ګوشي کې پټه کړئ، نو هغه هم داسې ښکاره ځای چې د چا به اصلا ورباندې کېږي هم نه، ښکاره هم نه ده خو ډېر پټ ځای ده، خو بیا هم ستاسو لپاره ډېره اسانه ده. نو د دې لپاره به تاسو راشئ د خپل ګوشي پر سکرین ګوره، زه څنګه پر دې کلیک کوم داسې راشئ دا برنامه ته ګوره وینئ. اوس به راشئ پر دې 3 لاینه به کلیک کړئ، پر دې چې کله کلیک کړه ګوره به راشئ پر دې دوهم تنظیمات باندې به کلیک واخلئ، پر دې چې کلیک کړه اوس به راشئ لاندې تاسو ګورئ دا وینئ مخفي گردن برنامه ها، دلته چې به کلیک واخلئ ګوره اوس دلته زه هره برنامه که غواړم اسټوډیو یوټیوب ګوره زه دا کلپومه صحیح ده، داسې به راځه دا کلپومه صحیح ده، پیام زه هر څه چې وغواړئ هغه تاسو به ګوره زه دا کیمره کلپومه، تاسو راځئ پر پلی سټور کلپومه، تاسو ګورئ ګیلري کلپومه، هره برنامه که تاسو غواړئ کلپولی شئ. بیا به راشئ پر دې باندې به کلیک واخلئ پر انجام شي، ګوره پر دې چې کلیک واخلئ اوس هغه برنامې دلته ثبت شوې. تاسو ګوره اوس بېرته پر دې کلیک واخلئ، تاسو دلته راشئ پر دې چې کلیک واخیسته ګوره هغه برنامې ګوره عادي وینئ پټې دي. تاسو ګورئ اوس زه راځم د ګوشي مخ ته، هغه برنامې اوس ما سره نشته، تاسو ګورئ هغه برنامې اوس ما سره یو هم نشته، تاسو وینئ ګورئ نه اسټوډیو یوټیوب را سره ده نه ګیلري را سره ده، تاسو ګورئ هغه چې ما پټ کړي دي هغه هلته ولاړو هغه نشته. زه بېرته راځم که غواړئ تاسو خلاص یې کړئ بېرته یې راولئ، نو پر دې به کلیک واخلئ، پر تنظیمات به کلیک کړئ، کله چې دلته کلیک کړئ اوس به راشئ دلته پر دې باندې به کلیک واخلئ، اوس به راشئ ګوره برنامې درکول زه ګیلري باندې کلیک اخلم ولاړه، تاسو ګورئ پر څه چې تاسو کلیک واخلئ هغه بېرته ځي دورې. اوس زه راځم بېرته دلته تاسو ګورئ هغه اوس کوم څه چې ما پټ کړي وو هغه ګوره راغله دلته، تاسو ګورئ خپل ځایونو ته ټول لاړه، تر اوسه لا هم نه دي را رسېدلي خو اوس به دستي وي دلته راواړئ، تاسو ګورئ وبخښئ یو څه مکې هېر شوي وو هلته. اوس یې راشئ ګوره دلته کلیک واخیسته هغه برنامې ګوره اوس هم محفوظې دي ځکه په دې خاطر چې ما دلته لاندې انجام نه و وهلی. اوس ګوره زه بېرته دا ایسته کوم، تاسو ګورئ دا ټولې زه بېرته هغه کلیک پر اخلم، تاسو ګورئ هغه بېرته زه غواړم چې مخکې بوځمه. اوس دا ووالئ اوس به راشئ دلته لاندې پر دې باندې کلیک واخلئ انجام شو، ګوره پر دې چې کله تاسو کلیک کړه نو اوس به راشئ بېرته، اوس ګوره هغه برنامې دلته راورسېدې، تاسو ګورئ ګیلري ده، ګورئ ګیلري ده، پلی سټور ده، کیمره ده، هر څه یوټیوب اسټوډیو څه چې ما هلته پټ کړي وو هغه ټول بېرته دلته راغله. نو ډېره اسانه طریقه هم ده خو ډېره مهمه هم ده. نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره شیر کړئ ترڅو نور دوستان هم له دې څخه فایده واخلي او لایک ضروري راکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.